have has او had او د هغې استعمال څه ډول موږ تاسو کولی شو چې have has او had استعمال کړو د هغې سټرکچر په کوم ډول دی د هغې فارمټ په کوم ډول دی یعنې په جملو او په محاوره کې موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه درې ورډ موږ تاسو استعمال کړو نو د ویډیو اصل موضوع همدغه ده یعنې د have has او had استعمال دی ګران دوستانو د have has او had په اړه موږ تاسو په تېره ویډیو کې بیخي زیات وغږېدو او ډېر څه مو په هغه کې ولوستل خو بیا هم یو څو مهم ټکي او مهمه نقطې د تېرې ویډیو چې د نننۍ ویډیو سره تړاو لري او د ننني درس سره تړاو لري هغه به یو ځل بیا هغې ته اشاره وکړو نو موږ تاسو په تېره ویډیو کې ویلي وو چې have has او had دغه ته auxiliary verb بیا helping verbs ویل کیږي او دغه auxiliary verbs چې موږ تاسو په دوه ځایونو کې استعمالولی شو یو په هغه وخت کې کوم وخت چې یو چاته موږ تاسو د یو شي ملکیت ثابتوو چې دغه شی د ده دی او دوهم ګران دوستانو په دوو زمانو کې چې یو past perfect tense ده او بل present perfect tense ده خو بیا ګران دوستانو موږ تاسو د have has او had ملکي حالت را مخکې کړ او زماني مو پرېښودی او ملکي حالت مو تر سټرکچرو را ورسولو have has او had چې دي دغه په دغو درې وربونو کې د have او has چې دي یعنې دغه دوه have او has دغه په present tense کې استعمالیږي یعنې په ساده زمانه کې استعمالیږي او د had چې دی دغه په past tense یعنې تېره شوې زمانه کې استعمالیږي یعنې کوم وخت کې چې موږ تاسو یو شی په اوسني حالت کې یو چاته ثابتوو نو have او has به استعمالوو او کوم وخت کې چې په تېر وخت کې په تېره زمانه کې موږ تاسو یو شی چاته ثابتوو یا په چا پورې ملکیت تړو نو هاډ به استعمالوو هغه به انشاءالله په دغه سټرکچرو کې تاسو زده کړی اوس ګران دوستانو په تېره ویډیو کې موږ تاسو تر سټرکچر رسېدلی یو یعنې دا خپل درس مو تر سټرکچر رسولی او سټرکچر سره څخه پاتې شوي وې نو نن ورځو سټرکچر لولو سټرکچرز یعنې د یوې جملې جوړښت چې دغه جمله موږ تاسو باید څه ډول جوړه کړو لکه have has موږ تاسو زده کړل have has او had خو موږ تاسو دغه باید څه ډول استعمال کړو نو دې ته ویل کېږي د یو جملې سټرکچر یا جوړښت نو تاسو به انشاءالله نن دغه زده کړئ راځو ګران دوستانو د سټرکچر په لور نو ګران دوستانو لومړی راځو مثبت سټرکچر ته مثبت سټرکچر کوم سټرکچر ته ویل کېږي هغه جوړښت یا هغه سټرکچر ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شی یو څیز او یو چاته ثابتېږي نو اوس به تاسو ته دلته پته ولګېږي چې څنګه یو شی چاته ثابتېږي په مثبت سټرکچر کې نو ګران دوستانو دلته لیکل شوي دي په مثبت سټرکچر کې لومړی سبجیکټ راغلی دی او له هغې وروسته have has او had په دغه دریو کې چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه به لیکئ یعنې کوم وخت چې have has او had تاسو استعمالوئ یا په جمله کې او یا په خبرو کې نو تاسو به لومړی سبجیکټ وایئ او یا به یې لیکئ او له هغې وروسته have has او had کوم یو چې راغلی وي کوم یو چې تاسو استعمالوئ او له هغې وروسته به جمله تاسو پوره کوئ لکه دلته تاسو ګورئ ګران دوستانو له سبجیکټ څخه اول خو سبجیکټ ګران دوستانو چې ته ویل کېږي سبجیکټ اصل کې فاعل ته ویل کېږي او دغه یې ضمیرونه دي هی شي اټ آی وي یو دی یعنې کوم ځای کې چې سبجیکټ راځي نو دغه به ورڅخه مراد وي تاسو یې سم په غور سره وګورئ هی شي اټ آی وي یو دی دغه به ورنه مراد وي لکه دلته ګران دوستانو لومړی سبجیکټ دی په سټرکچر کې نو سبجیکټ دلته آی مې درته لیکلی دی او آی مې له همدغو سبجیکټو له جملې څخه راخیستل دلته وګورئ تاسو آی دلته دی نو د آی مې راواخیست او دلته مې ولیکه د سبجیکټ پر ځای او له هغې وروسته have has او had دغه دریو کې کوم یو چې ستاسو خوښ وي هغه به راواخلئ ما دلته have راخیستی دی ځکه دا په تېره ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړ چې د آی لپاره have استعمالیږي او له هغې وروسته دلته کمپلیمنټ لیکل شوي یعنې جمله پوره کول دلته مې جمله درته پوره کړې ده a car نو اوس به جمله څه ډول وایي I have a car زه یو موټر لرم خو ګران دوستان دلته ستاسو فکر وي خبرې ته چې دغه په پریزنټ حالت کې دی یعنې زه اوس فی الحال یو موټر لرم I have a car زه اوس یو موټر لرم تیر حالت نه دی هارډ مې نه دی استعمال کړی او دا خو د have مثال و دغه auxiliary verb have ما راخیستی و دلته او د دوهم مثال چې دی دغه د has مثال دی دلته ګورئ ګران دوستانو همغه سټرکچر ده همغه د لومړني مثال په ډول مې دا هم استعمال لیکلی درته لومړی سبجیکټ هی له دغو سبجیکټونو د جملې څخه چې هی دی هی مې راخیستی او دلته مې لیکلی دی او له هغې وروسته have has had څخه مې has راخیستی دی ځکه د هی سبجیکټ لپاره has استعمالیږي او له هغې وروسته
کمپلیمنٹ په سټرکچر کې لیکل شوي دي نو جمله مې پوره کړې په اکار سره. تاسو کولی شئ دلته ګرانو دوستانو د اکار په ځای نور زیات لغتونه استعمال کړئ، فقط کار مه استعمالوئ، هغه تاسو ته وروسته پته لګېږي او شاید اوس هم پته درته لګېدلې وي. دلته تاسو بیخي زیات شیان، هر هغه شی چې د ملکیت وړ وي هغه تاسو ټول استعمالولی شئ، لکه پین، کمپیوټر، بوک، همدا قسم نور ډېر شیان دي، هغه ټول تاسو دلته کولی شئ چې رایې وړئ. خو ما ستاسو د اسانتیا لپاره دلته اکار زیات استعمال کړی دی ترڅو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. ستړي کېږئ مه، خیر که ویډیو څه نه څه اوږدېږي هم، خو درس ډېر مهم درس دی او سم په غور تاسو زده کړئ. نو خوږو دوستانو دلته که تاسو فکر کړی وي I have a car، زه اوس یو موټر لرم او he has a car، هغه اوس یو موټر لري، یعنې په اوس حاضر وخت کې. او هر چې هارد دی نو دغه بیا د تیر حالت لپاره یا د تیر زمانې لپاره استعمالیږي. لکه اوس تاسو ګورئ دلته اوس دلته ګرانو دوستانو په د have او په د has کې، په د پاس او په د لاندې مثالونو کې فقط تاسو کوم یې مو چې خوښ وي، که have مو خوښ وي have لرې کړئ او hard ور واچوئ. I had a car، I had a car یعنې ما په تیرو زمانه کې په تیر وخت کې یو موټر لرلو، اوس یې نه لرم. I had a car. همدا قسم په دې جمله کې هم تاسو کولی شئ چې دغه hard استعمال کړئ. He had a car، he had a car، هغه په تیر وخت کې یا په تیره زمانه کې یو موټر درلود، خو اوس هغه موټر نه لري. نور به همدغه سټرکچر ولیکئ، فقط به دومره وکړئ چې have has په ځای به تاسو دلته hard ور واچوئ، یعنې په تیر وخت کې ما لرلو خو اوس یې نه لرم، یا ده لرلو خو اوس یې نه لري. بس نور همدغه سټرکچر ده. دغه وه مثبته سټرکچر. راځو د منفي سټرکچر په لور. اوس راورسېدو ګرانو دوستانو د دغو سټرکچرو تر ټولو سخت او مهم پړاو ته. خوږو دوستانو دغه پړاو دی چې په دې کې بیخي زیات کسان راځي او ډېر کسان به تاسو ووینئ او یا به مو لیدلي وي چې په دغه قاعده باندې دوی سم نه پوهېږي او غلطه استعمالوي. ګرانو دوستانو هغه څنګه تاسو اوس فکر ورته کوئ. نو موږ راورسېدو د have has منفي سټرکچر ته. لومړی تاسو په سر کې ورته ګورئ چې منفي سټرکچر څه ډول ده. سبجیکټ پلس ټو ډو ډز یا ډیټ، کوم وخت چې پاست ټینس که پریزنټ ټینس ډو ډز، او که چېرته پاست ټینس یعنې په تېر وخت باندې تاسو هغې کې بیا به ډېر استعمالوئ له سبجیکټ وروسته، او له هغې وروسته به تاسو ناټ استعمالوئ. ناټ بیا مشترک دی، هغه که پاست ټینس هغه که پریزنټ ټینس، او له هغې وروسته have. دلته اوس نو هارډ او هاز نه چلیږي. ګران دوستانو دې خبرو ته مو سم فکر وي، هارډ او هاز نه چلیږي دلته، او له هغې وروسته کمپلیمنټ. هغه څنګه اوس به تاسو ته لاندې درته معلومه شي مثالونو کې. لومړي مثال ته تاسو ګورئ I don't have a car، زه اوس یو موټر نه لرم. اول خو تاسو ګران دوستانو ما درته مخکې هم یو خبره وکړه چې مثبته سټرکچر کې یو شی یا یو کار یو چا ته منسوبېږي ورته ثابتېږي، او په منفي سټرکچر کې بیا یو شی یا یو کار له یو چا څخه منفي کېږي، یعنې نفي کېږي چې دا کار ده نه دی کړی یا دغه شی د ده نه دی. لکه تاسو دلته تاسو ښه ورباندې پوهېږئ. I do not have a car، زه یو موټر نه لرم. I do not have a car، زه یو موټر نه لرم. سټرکچر تاسو ګورئ. لومړی سبجیکټ I سبجیکټ دی، او له دغه سبجیکټونو د جملې څخه مې راخیستی چې I دی، او له هغې وروسته ډو ډز او ډېر څخه مې دلته ډو راخیستی، او بیا وروسته ناټ، دلته هم ناټ دی په جمله کې، او بیا هاف دی، دلته هاف دی، او بیا کمپلیمنټ a car کمپلیمنټ دی. دغه هو ګران دوستانو دی هاف مثال. او اوس هغه مثال چې باید په هغې کې هاز راغلی وی خو نه دی راغلی. تاسو ګورئ موږ مخکې په تېره ویډیو کې دا خبره کړې وه، خو یوه یادونه درڅخه کوم ګرانو دوستانو چې تاسو په ډېره مهربانۍ سره هغه تېره کومه ویډیو چې ده هغه تاسو وګورئ. زه به د هغې لینک هم په ډسکرپشن کې درته واچوم، او یا کال ته تاسو نشئ پیدا کولی نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو په پای کې درته راځي هغه بل کومه ویډیو چې د هغه به تاسو ته راښکاره شي. ګرانو دوستانو دلته هی راغلی دی، او له هغې وروسته ډز راغلی دی، او he does not have a car، he does not have a car، هغه یو موټر نه لري، یعنې موټر نه لري هغه یو نفر. نو دلته اوس سټرکچر تاسو ګورئ سبجیکټ he سبجیکټ دی، او د ډو ډز ډېر له جملې څخه بیا دلته ډز راغلی دی، او ناټ خپله ناټ دی، او هاف دی، او کار کمپلیمنټ. خو اوس دلته هغه نقطې تاسو فکر وکړئ. ګران دوستانو په تېره ویډیو کې موږ تاسو دا خبره کړې وه چې کوم وخت کې چې هی راشي نو د هغې لپاره موږ تاسو باید هاز استعمال کړو، خو دلته نه ده استعمال شوی. دا ولې؟ د ځکه چې دغه جمله منفي ده، منفي. نو کوم وخت کې چې یوه جمله منفي وي نو په هغه ځای کې به تاسو هاز هېڅکله نه استعمالوئ، هلته به تاسو هاو استعمالوئ، هاو. لکه دلته he does not have a car، یعنې جمله د هاز ده چې باید هاز استعمال شوی وای،
خو دلته هاو استعمال شوی دی. نو دې خبرې ته ستاسو باید بیخي سم فکر وي. دا د یو خبره. او دوهمه مهمه خبره دلته پاس تاسو وګورئ دلته هاو راخیستل شوی دی خو هاډ نشته دی. هاز او هاډ خو دوه د هاز دلیل خو مې درته وښودو چې هاز په دې دلیل نه لیکل کېږي او هاډ ول نه دی راخیستل شوی دلته هاډ. نو ګران دوستانو د ځکه چې موږ تاسو مخکې یوه ویډیو جوړه کړې وه زموږ په یوټیوب چینل باندې اوس هم پرته ده چې کوم وخت کې چې ډېر استعمال شوی وي نو په هغه ځای کې به د ورب لومړی حالت استعمالیږي. نو هاو هاز چې دي دغه د لومړی حالتونه د ورب دي او هاډ چې دی هاډ هغه دوهم حالت د ورب دی. نو موږ تاسو په همدې خاطر نشو کولی چې هاډ استعمال کړو. نو اوس ګران دوستانو تاسو ورته ګورئ د ډیډ مثال ته. سبجیکټ هی دغه لاندې مثال دی ډیډ مثال دی. سبجیکټ له جملې څخه هی دی او د ډو ډز او ډیډ اګزیلري وربز له جملې څخه ډیډ دی دلته ډیډ او ناټ خپله ناټ دی او له هغې وروسته هاف دی او بیا کمپلیمنټ کار. هی ډیډ ناټ هاف ا کار. خو دلته اوس داسې ګورئ ګران دوستانو چې دلته هاو استعمال شوی دی او هاډ استعمال نه دی. نو همغه دلیل چې ما مخکې درته بیان کړ چې کوم وخت کې ډېر استعمال شوی وي په پاست ټینس کې نو هلته به تاسو د ورب لومړی حالت استعمالوئ. یعنې دلته هاف چې دغه د هاډ لومړی حالت دی نو هاډ دوهم حالت دی هغه به تاسو نه استعمالوئ. لکه دلته هی ډیډ ناټ هاف ا کار هغه یو موټر نه درلود په تیر وخت کې هغه یو موټر نه درلود یعنې اوس نه په تیره زمانه کې. دوستانو پاتې شوه سوالیه سټرکچر. مثبته او منفي هم دواړه خلاصې شوې خو سوالیه پاتې شوه. نو انشاءالله سوالیه سټرکچر به زه په بله ویډیو کې درته جوړوم ځکه چې دا ویډیو راڅخه بیخي اوږدېږي او اوس هم اوږده شوه نو تاسو شاید درنه ستړي شئ. بیا هر وخت دا کوشش کوم چې ویډیو لنډه جوړه کړم او تر څو تاسو ورنه ستړي نه شئ او ویډیو تر پایه وګورئ. خو بیا هم یو څه نه څه ویډیو راڅخه اوږدېږي ډېره بخښنه درنه غواړم. خو یوه خبره شته کوم وخت کې چې درس تشریحیږي او په ښه ډول درس ویل کېږي نو ویډیو خامخا اوږدېږي. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به سوالیه سټرکچر او یو څو مهمې نورې کومې نکتې چې پاتې شوي دي د هاو د هاز هغه به هم درته راوړم او تاسو هم کوشش وکړئ که کوم سوال او یا کوم نظر در سره وي نو هغه په کمنټ کې زما سره شریک کړئ او که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي او مفید درته تمام شوي وي یو څه مو ورڅخه زده شوي وي نو ویډیو ته سره لایک خامخا کړئ تر څو موږ ته یو مثبته انرژي راکړي دغه ځکه چې ستاسو لایکونه چې دي هغه موږ ته مثبته انرژي راکوي او موږ پوهېږو چې تاسو څومره زموږ ویډیوګانې خوښوئ او ویډیو د نورو ځانو سره هم شیر کړئ او په وروستیو کې زموږ د یولی ټیچر یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. څو درنه حضور ته حاضرېږم تر هغې د الله په امان الله ومل شه.